په سندرو مو کار کوئ؟ اوسګار وخت کې زه اکسرسایز کوم یعنې سپورت کوم زه سندرې ځان ته وخت لرم هفته کې 2 ځلې 3 ځلې مشق تمرین کوم یا کله چې مې کیسټ یا پروګرام وي هغه موقع کې بیا مشق تمرین کوم نور اوسګار وخت نو نه که نه بس کور کې مصروفه یم کله کله شعر و شاعري کوم مطالعه کوم شعرونه وایم نو بعضې وخت دوستانو سره وخت تېروم هغوی ته هم وخت ورکوم نه پروګرامو سره ډېر مصروفه نو ولې مشاعرې ته مخه کړه مینه شوم په چا باندې په جانان باندې ولې جالبه ده تاسو ته حسیبه ولې دې ښه وکړله جالبه درته ښکاري هر انسان چې مین شي که نه یو احساس یې په زړه کې پیدا شي یو درد یې په زړه کې پیدا شي نه بیا شعرونه لیکي اوس ولې یو وخت به ته هم مینه شې بیا به شاعري کوي که نه نه کوې ته نه غواړې مینه شې نو خو بیا ژوند هېڅ معنا نه لري د ژوند نه به خوند نه اخلې بس هماغه ژوند مې خوښ دی چې بې مینې ژوند بې مینې ژوند خو بس هسې تیارو کې که نه څنګه دغه مصره ده وایي خدای دې زما په شان مین که چې سروکار دې د قلمه سره وینه هغه خو ما اوس تا ته ویل خو هغه داسې ده وایي خدای دې زما په شان مین که چې به برسر دې په کوڅو کې ووینم هغه نارینه ته څوک وایي که نه نجلۍ ته نه وایي اوس خو زه مینه یم خو زه په کتاب مینه یم آفرین ځکه ما وپارولې چې ته باید یو شی ووایې په کتاب په وطن په خلکو یعنې مینه یوازې نه چې سړی د خپل جانان وطن هم کیدای شي جانان هم کیدای شي یعنې مینه خو داسې ده چې هر انسان نه په زړه کې یو خامخا یو شی سره مینه لري څنګه آصف جانه څه چا سره مینه لري مور پلار سره حتما ماشومان بیا مور پلار سره په ماشومتوب کې مینه لري نه همداسې ده زه اوس تاسو ته وایم چې زه ستاسو په غږ مننم ډېره مننه آصف جانه ګوره نو دا هم ښه ده زه خوشبخته یم چې ماشومان هم زما دومره غږ خوښوي نه آصف جان خو ستاسو په غږ مین دی خو موږ ته هم یوه سندره زمزمه کوي یعنې ستا مطلب دا دی چې ماشومانو سندره زمزمه کړم دا خو ډېره ښه سوال ده زه خو ماشومانو سره هم ډېره مینه لرم او خپل ماشومتوب په یادونو کې په هغه خاطرو کې چې زه وړه وم او اوس مې مرمان راځي کچ کې زه تاسې په شانت وړه وم نو یوه سندره ما ویلې ده چې په صحت کې مې ژړلی په صحت کې مې خندلی چې په ځان نه پوهېدلی زه همغسې دا سندره تاسې اورېدلی دي ضرور یې واورئ دا د ماشومانو دپاره ما جوړه کړې ده ډېر مزهداره ده زما یاست څه یاد شو زه ویې وایم د صحت دپاره مې خندلې په صحت کې مې ژړلی په صحت کې مې خندلی چې په ځان نه پوهېدلی زه همغسې وړی که نه آفرین ګوره اینا څومره بااستعداده ده دا زما شاګردي کوي ته زما شاګردي وکړه تا نه به سندرغاړې استعداد یې لرې خوښ دی دې سندرې چې وایې مورجانه خو درته څه نه وایي زه غواړم خو ډاکټره او دا هم ښه خبره ده ډاکټره شې که نه ته به خلک جسمن تداوي کوې نه موږ یې روحي تداوي کوو علاج یې کوو ته به جسماني تداوي کوې خدای دې ډېره غټه ډاکټره کړه نه ته ونه ته چا واچولې آصف جانه خپل شوق زما شوق خو ډېر مې خوښ و او بل استعداد مې هم درلوده نو شوق او استعداد چې یو ځای شي نو طبعا ډېر زیات شوق مې درلوده سندرغاړی شم تاسو خو نکریزې شمې هم راوړي موږ ته نکریز نه کوئ دا خو بلیږي هم اینا جانې ستا نوم هم دا به ستا نوم هم اینا ده او دا نکریزې دي که نه خبره دا ده چې د اختر ورځ ده ما ویل چې اینا جانه راځي زه ورته نکریزې څنګه پوه شوې د اختر ورځ کې خو خلک د اختر په ورځ خلک نکریزې وایي که نه نه خو زما د نوم معنا باندې څنګه پوه شوې پوه شومه که نه آصف جانه ته ویلې نا نومي ښه ما ته خینک وکړئ تا ته به خینه وکړم د پروګرام په اخر کې صحیح ده ستاسو نکریزې خوښې که رانجه آصف جانه زما خو د فیشن ټول شیان خوښ ده که نه خو نکریزې او رانجه مې دواړه خوښ دي مګم رانجه مې ډېر زیات خوښ دی لاسونه که مو هغه شوي نکریزې نه اوس خو مې نه دي ښه خوښ هم نه دي
رانجه خو مې وهلی دی وینې تورې تورې سترګې ګرځومه که نه ځکه رانجه زما د جانان هم خوښ دی او زما هم ډېر خوښ په جامو کې مو کوم رنګ خوښېږي تاسو خو اوس دا رنګ جامې واغوستې همدا رنګ جامې مو خوښېږي زما ټول رنګونه خوښېږي ما سره ټول ښه ښکاري که نه خو تور رنګ مې هم خوښ دی سور رنګ مې نه دی خوښ په ګلانو کې مې سور رنګ خوښ دی په جامو کې مې سور رنګ نه خوښومه سپین رنګ مې خوښ دی په جامو کې تور رنګ مې ډېر خوښ دی هر رنګ مې خوښ دی چې زما سره کوم کلر خوند کوي هغه رنګ زه اچوم خوند راکوي او ستا کوم یو خوښ دی تا ګلابي اچولی دي بس زما هم د ګلابي ګلابي قندلک دا ښه رنګ د ګلابي نه ستاسو د خاوند کوم رنګ خوښېږي زما د خاوند کوم رنګ خوښېږي د هغوی هم ګلابي ډېر خوښ ده فیروزه یې ډېر خوښ دی او تور یې هم خوښ دی په کورنۍ کې څه څه ناستئ په نوي کورنۍ کې که زاړه کورنۍ کې په زاړه کورنۍ کې 5 نفره یو اوس نوي کې په نوي کې 2 نفره یو تاسو باید نشوي هو که نه ولې زما زړه نشته په کورنۍ کې چا ستا د هنر مخه نیولې ده تر اوسه پورې په هغه اول وختو کې لږ مشکلات مې درلودی اوس یې نه لرم ستاسو دا فکر درلوده چې داسې شهرت به ترلاسه کړئ ډېر مشکل سوال یې راسره وکړئ څه درته ووایم نو په تلاش کې ومه آرزو مې وه چې سندرې وایم ډېره مشهوره سمه دومره شهرت پیدا کړمه چې ټول نړۍ مې وپېژني مګم دغه آرزو ته ورسېدلم هغه نغمه زه تاسو په تلویزیون کې وینم تاسو په بس سندره کې کاکلک هم وهلی ښه ته څنګه متوجه سوې چې زه کاکلک وایم زه خو تاسو په تلویزیون کې ګورم هغه په دې خاطر ناجن چې خوند راکوي نه او څوک چې داسې ویښتان لري باید کاکلک ووایي که نه بله او ته چې غټه سې که ویښتان دې ښایسته او کاکلک وایې بله وایې ته ډېره ورانه یې نه خو ستاسو اجازې زه به ستاسو نه یو سوال پوښتنه وکړم ښه صحیح ده یوه زنګي قلعه ده یو برج 2 دروازې لري یوه یې برج 2 دروازې لري اوس تاسو په لاس هم کېږدئ پوزه پوزه ماشاءالله ښه زه ستاسو یو ټوکه وایم بالکل یې وایه یو ډاکټر لیونیان راوباسل وچ هاوس ته دې هاوس کې هېڅ اوبه نه وي دا ټول لیونیانو چې ځانونه واچول د یو لاس مات شو د بل په خار زیاتې د یو لیونی پات شو ډاکټر فکر وکړ چې دا لیونی جوړ شوی دی زیاتې د لیوني ته ویل وایه ته ولې ځان ناچې لیوني ورته ویل ما لامبوزه نه ده لامبو مې نه ده زده ماشاءالله ډېر ښایسته ټوکه وه په هغه کې کوچنیانو ته څه پیغام لرئ پیغامونه خو ډېر دي نو د بابرزی صاحب یو شعر ده چې وایي څه ونه شو بابرزیه په خیره او په دعا ما یو داسې یو شعر ویلی و چې د دعا او د خیرینو ډېر زیات ستړي شولو ډېر پیغامونه مو ورکړله چې بس د خدای دپاره جنګ بس کړئ د جنګ نه لاس واخلئ دې وطن ته سوله راولئ نو دا په دې پیغامو خو بیخي ستړي شولو نو اوس مې دا پیغام ده چې خدای دې وکړي چې ټول کورنۍ پلرونه میندې تاسې په شان ګلالي ماشومان وروزي تربیه یې کړي دومره باجرته خپل اولادو ته دومره مورال ورکړي دومره جرأت ورکړي چې دوی وکولی سي د مشرانو سره د کشرانو سره په داسې محفلو کې کیني خبرې وکړي اترې وکړي او د خپل ټولنې دردونه ټولو خلکو ټول دنیا ته ورسوي نو پکار ده چې تعلیمونه په زده کړې په وکړي نو د ټولو ماشومانو نه د ټولو ځوانانو نه مې دا هیله ده چې خپل تعلیم او تربیې ته توجه ورکړي ځکه چې بې تعلیمه او بې تعلیمه ژوند لکه په تیارو کې ژوند دی نوکریز دې خوښې دي بله ښه اوس خو زه درته نوکریز لګومه چې ناوې شوې واده دې کاوه څوک درته لګوي بیا هم تاسو راشئ بیا به زه راشم او بیا به زه سندره درته وایم ښکلې یمزولي دا تن سندرې بولي راغونډې د یمزولي کوچې جلکۍ ودیږي څوک دریا غږوي څوک نکرزې ګډوي څوک دریا غږوي څوک نکرزې ګډوي سبا څونه ښکلی واده یې که نه یې ناجانیه ها
سره وه پټ پټونې مې کولای سم هغسې وړه وه پټ پټونې مې کولای سم هغسې وړه وه ونه خاندي ورباندې پوه شولې که نه دونه ښایسته وګوره څنګه شیان یې درته واچوې د ناجان خاطر دپاره څوک دریا ګډوي څوک نکریزې ګډوي څومره ښایسته شي که نه صحیح شو صحیح شو ښه ما ته نه کېدل نغمه تا ته هم کېدمه ما ته هم کېدل راشه تا ته داسې نه ږدمه تا ته وطني نکریزې ږدمه راشه دا زموږ د نه په ګوته سړی نه ږدي داسې که ته چې زلمی شوې واده دې وکې څوک درته نکریزې ږدي تاسو هغه وخت زه بوډۍ یم که نه واو هغه وخت به زه ډېره سپین سرې شوی یم بیا مې غواړې ښه خدای دې تا زلمی کې تا دې خدای بریالی کې د دې وطن قهرمان چې واده وکړې زه به دې وادو ته راشم لکړه به مې په لاس کې واده ته به دې روانه یم داسې به نه یي ها دا به د افتخار ځای د افتخار ځای وایي څه مزهدارې نکریزې دي ماشاءالله ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه ستاسو نه یو جهان مننه چې تاسې راغللاست نو انشاءالله بیا به راشو بس ماشاءالله ډېره مننه ډېره مننه دومره ښایسته نکریزې ما ته ولګولې وګوره لکه د پیشو پنجه پیشو پنجه نه ده داسې د نورو څخه کسب لري عزتمنه چې دې مهاله پورې زموږ سره وي د تر بلې داسې خپرونې پورې خدای پامان خوشحاله اوسئ